आयत नंबर 37 सफ़ा नंबर 258। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका कान सय्यिउहु इन्द रब्बिका मकरूहा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दी आयत के अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद अखलाक़ियात और अखलाक़ियात बुनियादी चिकम नुक़्ता दा چې د هغې په وجه باندې انسان د زوال سره مخکې کېدی شي او د انسان د عروج سره مخامخ کېدی شي. بنیادی طور باندې انسان چونکې الله رب العالمین بنده پیدا کړی دی او د بنده صفت چې دی هغه عاجزي ده، انکساري ده، تواضع ده، چې په هر لحاظ سره به په ده کې عاجزي موجود وي، انکساري به پکې موجود وي او تواضع به پکې موجود وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی من تواضع لله رفعه الله، چا چې د الله رب العالمین د پاره عاجزي اختیار کړم نو الله رب العالمین به ډیر اوچت کی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا دعا غوښته چې الله رب العالمین ما د خلکو په سترګو کې اوچت کی او په خپل سترګو کې ما ډیر ښکته کی، چې ما ته ځان ډیر اوچت نه ښکاري. البته د خلکو په سترګو کې، د خلکو په ذهنونو کې زما عزت او زما مرتبه چې ده هغه پیدا کړي. دې ته تکبر ویل کېږي. الله رب العالمین فرمایي چې د تکبر زما صادر دی، زما لباس دی، او څوک چې په دې کې ما سره جګړه کوي دا رانه راکاږي نو زه به ورسره جنګېږم. اوس تکبر او غرور څه ته ویل کېږي؟ نو غرور تکبر خو دې ته ویل کېږي چې انسان ځان اوچت ګڼي. متکبر دا د الله رب العالمین په اسماء الحسناو کې یو صفت دی چې کوم مونځ کې مونږ تلاوت کوم چې المتکبر الله رب العالمین ډیر لوی ذات دی. غرور څه ته ویل کېږي؟ نو غرور دوکې ته ویل کېږي چې انسان په دوکه کې پروت وي، په تیاره کې دی پروت. قرآن کریم بار بار د دې تذکره کړې ده. مخکې په سورہ انفال کې هم دا خبره تېره شوه چې تکبر او غرور بنه کې په دې سره انسان چې دی هغه د زوال سره او د هلاکت سره هغه مخامخ کېږي. په لنډو الفاظو کې که موږ تعبیر کوو نو د هغې حاصل به دا وي چې انسان که د الله رب العالمین نعمت استعمالول غواړي، هغې له بقا او دوام ورکول غواړي، نو دی به د عاجزۍ مظاهره کوي. او که دی د الله رب العالمین د نعمت نه ځان محرومه کول غواړي نو بیا به تکبر کوي. نو گویا کې تکبر چې دی نو هغه د الله رب العالمین سره برای راست چې دی نو هغه یو قسم جګړه ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دوه قسمه خلق دي. یو هغه خلق دي چې د هغوی سره اسباب د تکبر موجود دي، مثلا علم ورسره موجود دی، ډګري ورسره موجود ده، مال ورسره موجود دی، دولت ورسره موجود دی، اختیارات سټیټس ورسره موجود دی. دی چې تکبر وکړي نو دا هم د الله رب العالمین په نسبت باندې بدترین جرم دی. خو د دې نه بدترین جرم هغه دی چې انسان سره اسباب د تکبر نه وي او د تکبر وکړي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو غریب انسان دی، مال ورسره نشته، د مالدارۍ په نشه کې چې دی نو هغه پروت وي. یو انسان د علم، دولت او ورسره دغه شان بل څه شی نشته او د تکبر او غرور کوي، نو دا هم د الله رب العالمین په نسبت باندې بیا ډبل جرم دی. د دې بیا بل مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړی دی چې یو هغه کس دی چې هغه غیر شادي شده دی، د زنا وکړي نو دا هم جرم دی، لوی جرم دی. او یو هغه کس دی چې هغه شادي شده دی، په جایز طریقه باندې خواهشات پوره کولی شي خو دی بیا هم زنا کوي، نو د الله رب العالمین په نسبت باندې دې جرم کې بیا هغه اضافه کېږي او د دې هغه وړوکوالی او غټوالی چې دی هغه مزید تیزیږي. قرآن کریم په سورہ لقمان کې الله رب العالمین چې د حضرت لقمان حکیم کم نصایح را نقل کړي دي نو په هغې کې خپل زوی ته هغه په 11 او 19 نمبر آیت کې څو خبرې کړي. اولنۍ خبره ورته دا کړې ده چې ولا تصغر خدک للناس، چې ته کله د خلکو سره خبرې اترې کوې نو خلکو له مکمل توجه ورکوه، چې څوک در سره خبرې کوي نو مکمل توجه ورکوه. نو بیا هغه خبر راځي چې نن سبا بیا معاشره چې ده نو هغه مشکل کې پرته ده. یو مشکل دا دی چې ته د چا سره خبرې کوې نو هغه به توجه تاله نه درکوي.
دویم دا چې ته د چا خواله ورشې نو هغه به تاله هغه اهمیت نه درکړي چې کوم اهمیت تاله درکول پکار وي، نو هغه به یا موبایل کې لګیا وي یا به د ماشومانو سره لګیا وي یا به په سوشل میډیا باندې لګیا وي. نو د انسانیت هغه اهمیت او قدر چې دی نو هغه ورځ په ورځ باندې کمیږي. دویمه خبره یې دا کړې وه چې ولا تمشي فی الارض مرحا، چې په دې ځمکه باندې په حالت د تکبر کې مه ګرځه. ان الله، یقینا الله رب العالمین هر هغه کس نه خوښوي کل مختال چې هغه په زړه کې د ځان نه متاثر وي، د ځان نه امید وي چې یاره زم څه شی یم، زما د وجې نه د دنیا آباده ده، که زه نه یم نو د دنیا به برباده شي. او فخور هغه کس ته ویلی کېږي چې هغه ځان په خلکو باندې اوچت ګڼي، خپل صفت کوي چې یاره ما دا چلو کو ما هغه چلو کو. نه هېڅ چلو انسان نشي کولی، انسان بس او د انسان کړه بس وي. بیا درېیمه خبره یې ورته دا کړ ده چې وقصد فی مشیک، چې به د خپل چال چلن کې اعتدال اختیار کړه، د سستۍ مظاهره مه کوه، د تکبر مظاهره مه کوه. وغضض من صوتک، او خپل آواز ښکته ساته، د بېځایه چغې ویستل او یو کار چې دی نو هغه په خاموشۍ باندې کېږي، د هغې دپاره ماحول جوړول او د هغې دپاره شور شرابه کول، نو دا عام طور باندې نبي علیه الصلاة والسلام هم د دې نه ډېر په سختۍ سره منع کړ ده او قرآن کریم هم دا منع کړ ده. نو وغضض من صوتک دا مطلب دی چې یو انسان چغه ووایي. دویم دا چې په یو اجتماعي کار کې یو کار داسې دی چې هغه ته ذمهدار ته انفرادي طور باندې رسولی شي او ته یو چغه وباسې چې یاره دا کار داسې پکار دی داسې پکار دی، نو دا خو انساني معاشره د انسان انفرادي طور باندې هم خطا کیدی شي او اجتماعي طور باندې هم انسان خطا کیدی شي. ځکه ان انکر الاصوات، یقینا د بدترین په آوازونو کې آواز چې دی لصوت الحمیر، دا د خر آواز دی، دا د خر عادت دی چې داسې بد اخلاق چې دی نو هغه خپلی او دغه شان بد کردار چې دی نو هغې موجود وي. دلته هم الله تعالی فرمایي چې ولا تمشي فی الارض مرحا، په دې ځمکه باندې په حالت د غرور کې او تکبر کې مه ګرځه. دې کې دوه خبرې مزید هغه یاد ساتل پکار دي. یو خو نبی علیه الصلاة والسلام ترغیب دا ورکړی دی چې ان الله یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، الله تعالی دا ډیره زیاته خوښوي چې د خپل نعمت اثرات چې دی نو هغه په خپل بنده باندې وویني. په سورې ضحا کې الله تعالی فرمایي چې واما بنعمت ربک فحدث، یعنی واما بنعمت ربک فبین، چې کوم نعمت در باندې الله رب العالمین کړی دی نو د هغې بیان کولی شي، د هغې اظهار کولی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی ډېر په بد حالت باندې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس وکړو چې ستا سره مال وغیره نشته؟ هغه چې مال شته را سره. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دغه خبره وکړه چې یاره الله تعالی دا خوښوي چې د خپل مال او د نعمت اثرات چې دی هغه په تا باندې وویني. نو د خپل حیثیت مطابق لباس استعمالول، دغه شان چال او دغه شان خوراک او اسکاک استعمالول، نو دا د تقوا خلاف نه دی، بلکې عین تقوا دا ده چې کوم حیثیت الله تعالی درکړی دی د هغې مطابق ته لباس استعمال کړي، د هغې مطابق ته رهایش استعمال کړي، د هغې مطابق ته خوراک او اسکاک استعمال کړي. تکبر څه ته ویلی کېږي؟ نو تکبر دوه خبرې نبی علیه الصلاة والسلام کړي دي چې یو بطور الحق دی، چې انسان حق خبره ده ته راورسېږي او د هغه مسترد کړي، دغې ته تکبر ویلی کېږي. حق خبره درته څوک کړي د هغې مختلف صورتونه کېدی شي. دویم مثلا د هغې یو صورت دا کېدی شي چې ستا د وجې نه ګاونډي ته تکلیف دی، تا ته وویلی شو چې یاره ته ګاونډي ته تکلیف مه ورکوه، نو په دې باندې بد مه ګڼه. دغه شان مثلا تا بېځای گاډی ودرولې، یو کس درته ووایي چې یاره زما د مخې نه گاډی لرې کړه، نو دا هم بد مه ګڼه، ځکه دا حقه خبره ده چې ګاونډي ته به تکلیف نه ورکوې، بل چا ته به لار نه بندې. دغه شان ستا د بچو د وجې نه بل چا ته تکلیف دی، تا ته څوک په طریقه ووایي چې یاره بچي دې شور کوي، ما ته تکلیف دی، نو بچي خاموشه که په دغه کې راتلل نه پکار. نو دغه حق خبره چې ده نو هغه به انسان د خپل مال په بنیاد باندې او د خپلو اختیاراتو په بنیاد باندې هغه مسترد کوي نه. دویم دا ده چې غمط الناس، چې خلکو ته په کوز نظر باندې وکتلی شي، خلک ته په سپک نظر باندې کتل یا د خلکو حیثیت چې دی نو هغه نه تسلیمول، دغه تکبر دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشو چې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم که زه ښه لباس استعمالوم، ښه رهایش خوراک او اسکاک استعمالوم، نو دا په تکبر کې راځي که نه به راځي، او یا به دا تقوا خلاف وي که نه به وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې ان الله تعالی جمیل یحب الجمال، الله رب العالمین ډېر ښایسته ذات دی. څومره چې انسان ځان ښایسته کوي د شریعت په حدودو کې، چې هغه په د خپله حلیه کې تغیر نه راولي. موږ ښایست څه ته وایو؟ ښایست موږ دې ته وایو چې یاره ګیره موږ وخورئ، نو دا موږ ښایستوالی دی.
خایس مونږ دې ته وایو چې د پیغمبر سنت چې دی نو هغه په عمل کو نو مونږ وایو دا خایسواله دی. دا خایسواله نه دی، دا ګندګي ده. خایسواله ماغه دی چې د کائناتو د ټولو نه حسین ترین شخصیت چې قرآن کریم دغه صفت کړ دی چې هغه کومه حلیه جوړه کړې وه، په کومه طریقه باندې هغه د لباس دپاره آداب ذکر کړ دی، انسان هغه استعمال کی نو دغه حسن دی او دغه خایسواله دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی جمیل ذات دی او جمال الله تعالی ډیر زیات خوښوي. درېمه خبره به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مخې ته ساتون. یو کس هغه ډیر زیات په سستۍ سره روان، ډیر زیات په عاجزۍ سره روان. عمر رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو چې د الله بنده ته څه بیمار یې، که څه مشکل دی درته چې داسې په عاجزۍ او مریض او معذور روان یې؟ نو هغه ورته وایي چې هېڅ هم نشته او داسې په عاجزۍ روان یم. عمر رضی الله تعالی عنه ورته چې نه چټک به ګرځې، ښه مضبوط به ګرځې، ځکه ته د اسلام نمایندګۍ خلک به ګوري چې یاره مسلمان داسې وي نو زه به اسلام قبول کړم. نو د اسلام نمایندګي چې انسان کوي نو د هغې دا مطلب نه دی چې انسان به په تقوا کې داسې انتها ته رسي چې یاره دی وایي چې زه به چال چلن چې دی نو هغه به ډېر آهسته آهسته کوم چې زما د وجې نه چېرته میږو ته تکلیف ونه رسي، د ځمکې ته تکلیف ونه رسي. نه، کم څیز باندې چې الله تعالی ته نه مکلف کړی نو په هغې به ته الله تعالی نه نیسي. د میږو یو دغه روان دی نو لهذا ځان به ترې ساتي، که غیر اختیاري طور باندې ستا خپل لاندې میږی راغی نو په دې به الله تعالی ته نه رانیسي. تکبر هم دې ته ویلی کېږي چې انسان په چا باندې الیک سلیک کار وغیره نه ساتي، د چا خبرې ته غوږ نه ږدي، دغې ته تکبر ویلی کېږي. بیا الله تعالی فرمایي چې که ته ډېر زیات په زور باندې چال چلن کې نو ته ځمکه څیرلی نه شي چې دنده پکې وګورې چې څه پکې موجود دی او څه نه دي پکې. او که ډېر اوچت ټوپونه وهې نو د غرونو د اونچایۍ ته او د دې اوچتوالي ته نشي رسېدی. دا ټول کارونه چې دی نو دا ډېر بد کارونه دي په نزد د الله رب العالمین باندې او ډېر ناپسندیده کارونه دي. سیئه یعنی دا بد کارونه دي. مکروهن مطلب دا دی چې دا الله تعالی ناخوښ کړی شوي کارونه داسې کارونه دي چې الله رب العالمین د دې نه نفرت کړی دی. ولا تمشي فی الارض او ته مه ګرځه په دې ځمکه کې مرحن په غرور سره، په تکبر سره. انک لن تخرق الارض یقینا ته نشي شلولی دا ځمکه چې پکې وګورې چې څه دي او څه نه دي پکې. ولن تبلغ الجبال طولا او ته نشي رسېدی غرونو ته طولا په اوږدوالي باندې او په اوچتوالي باندې. کل ذلک دا مخکې چې کم کارونه تیر شو چې کم نه الله تعالی منع کړ ده چې هغه د اولاد قتل دی، هغه زنا ته نږدې کېدل دي، یا نفس انساني قتلول دي، یا د یتیم مال پامال کول دي، یا د وعدو خلاف ورزي ده، یا په ناپتول کې کمی کول دي، یا په داسې څیز پسې ورپسې کېدل دي چې د هغې متعلق انسان ته علم نه وي. دغه شان غرور او تکبر شو. دا ټول کارونه چې دی نو دا بد دي عند ربک په نزد د رب باندې، په نزد د رب ستا باندې. او بیا کل ذلک عند ربک مکروه، او دا ټول کارونه چې دی نو ستا د رب په نزد باندې ناپسندیده دي او ناخوښ کړی شوي دي، دې سره الله تعالی محبت نه کوي. نو سیئه لفظ هم الله تعالی استعمال کړ دی او مکروهن لفظ هم الله تعالی استعمال کړ دی، په معنی کې لږ ونته کې فرق دی. ولا تمشي فی الارض او ته مه ګرځه په دې ځمکه باندې مرحن په غرور سره، په تکبر سره. انک لن تخرق الارض یقینا ته نشي شلولی دې ځمکې لره. ولن تبلغ الجبال او ته نشي رسېدی غرونو ته طولا د دې اوږدوالي او دنګوالي ته. کل ذلک کان سیئه دي دا ټول کارونه چې د کم نه مخکې منع کړی شوی ده. سیئه د دې بدوالی دی، دا بد دی عند ربک په نزد د رب ستا باندې. بیا دویمه ترجمه چې د مکروهن مونږ کوو نو هغه به داسې راځي. کل ذلک دا ټول کارونه چې دي کان عند ربک دي په نزد د رب ستا باندې مکروهن ناخوښ کړی شوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین.